په مقعر عدسیه کې تصویر چیرې تشکیل کیږي او دا تصویر څه ډول مشخصات لري؟ د انعکاس په څیر د دا مسله بیا هم تاسې دلته وګورئ هغه کم موقعیت دی چې تصویر هیڅکله نه و تشکیل سوی په متقاربو عدسیو کې. په محراق کې تصویر راتی د محراق مرکز د محراق او 2F منځ کې راتی په 2F لای تنی 2F په لای تنی کې د عدسیې مخ ته خو هیڅکله د نوري مرکز او محراق منځ کې دا موقعیت په تصویرو کې لري دا موقعیت دا نه لري. لکه په هنداره کې مو څه ویلي وو د هندارې راس او محراق منځ کې تصویر نه راځي. بیا په محدب هنداره کې دایما هلته راتلی دلته بیا په مقعر عدسیې کې دایما هلته راځي. کمې هندارې و عدسیې تقریبا ورته خواص لري متباعد سره متقارب د متقارب سره. اوس نو بیا متقارب په عدسیې کې محدب دی او په هنداره کې مقعر متباعد په عدسیو کې بیا مقعر دی او په هنداره کې بیا محدب. نو تاسو اوس توجه ورته وکړئ د دې به تصویر څه رقم وي او په کوم ځای کې به تشکیل کیږي. دا یو متباعد عدسیه دا نوري مرکز فرض وکړئ محراق او 2F F2F جسم هر ځای چې واقع کوئ هغه ستاسې زړه فرض وکړئ ما جسم اوس فعلا دلته واقع کړی جسم دلته دی تصویر یې چیرې تشکیل کیږي وړانګې به رسم کوي وړانګه موازي راله د اصلي محور سره وایه څنګه انکسار کوي داسې انکسار کوي چې غځونه یې له محراق څخه تېرې سي دې داسې انکسار وکوي پر نوري مرکز چې ولګېدل څنګه انکسار یې وکوي مستقیم دا وړانګه ولاړه دا دواړه اوس یو بل قطع کوای شي دا خو متباعد عدسیه ده دا وړانګې لرې کوي نو کله چې منکسره وړانګو یو بل قطع نه کړه د حقیقي تصویر چانس نسته حقیقي تصویر ته زړه مشه کوي چې دا به ولري نه داسې یو تصویر اوس وجود نه لري. نو مجازي تصویر څنګه دی د دې وړانګو غځونې وګوري د دې امتداد وګوري او د دې امتداد وګوري دلته یې تقاطع وکړه بس تصویر هم دلته رامنځته سو. خو دا څه ډول تصویر دی کوچنی راسته مجازي او په کوم ځای کې تشکیل سوی دی دا ځای کې دا کومه نقطه ای ده F او دا کومه نقطه ای O دا دایما په همدې واټن کې تشکیل کیږي. نو د دې تصویر فاصله به تر نوري مرکزه پورې څومره وي تر محراقي فاصلې لږ. دایما تصویر په کوم ځای کې واقع کیږي په داسې یو ځای کې به واقع سي چې د تصویر فاصله تر نوري مرکزه د محراقي فاصلې څخه څه وي کم ځکه دا ټولې فاصلې ته موږ تاسو څه وایو محراقي. اخو اوس تصویر دلته رالی دا فاصله وګوري تر محراقي کمه سوه تصویر دلته راځي تصویر دلته راځي دایما به فاصله تر محراقي فاصلې کمه وي. مشخصات یې راسته کوچنی مجازي موقعیت یې د نوري مرکز او محراق په منځ کې دا یو حالت یوازې لري مقعره عدسیه یا متباعد عدسیه. مسله حل شوه ده. ته اوس موږ تاسې په عدسیو کې د هغه مشخصات اساسي وړانګې د تصویر تشکیل دا درې برخې وویل.